دا د اسرایلو تر واک لاندې غربي څنډه کې 143 کاله زوړ حمام دی چې 8 کوټې لري. په هبرون سیمه کې دا حمام څو وارې تړل شوی دی او د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې 100 وارې ړنګ شوی هم دی. خو اوس یې مالک وایي دوی د دې په بیا رغولو ډیر کار وکړ او دا یې اوس د خلکو لپاره بیا پرانیست. موږ په دې کې بیا کار وکړ. تاسو ګورئ موږ د دې چتونه او دیوالونه بیا جوړ کړل. دلته مو د رڼا بندوبست وکړ. دلته مو داسې تنظیم کړی چې خلک آرام احساس کړي. دلته سونا هم ده او د لامبلو کوټې هم دي. موږ د دې ټول ځای صفایي وکړه او اوس پکې خلکو ته هرکلی وایو. د حمام جوړونکي وایي دلته یې پخواني روایات پر ځای ساتلي دي او د دې د بیا جوړولو پر وخت یې هڅه کړې چې زړه ودانۍ همهغسې په خپل ځای پاتې شي او خلک ترې خوند واخلي. د حمام منتظمین وایي دوی هڅه کوي چې هلته ورتلونکي خلک د زړو روایاتو نه خبر شي چې څنګه به پخوا د حمام استعمالېدو. طبعا القسم الخارجي اللي هو البراني اللي استراحه. تاسو ته معلومه ده چې دا یو زوړ ښار دی. پر دې ځای ډېرې حملې شوې دي. دلته 80 ودانۍ ونیول شوې. ما خپله په خلکو غږ وکړ چې تاسو له دې ښاره مه وځئ. په خپلو کورونو کې پاتې شئ چې بل څوک پرې قبضه ونه کړي. د هبرون ټوله آبادي نږدې 2 لکه ده. دا سیمه د مسلمانانو او یهودانو دواړو لپاره مذهبي اهمیت لري. دلته یهودان هم اوسیږي او مسلمانان هم اوسي. دوی په هبرون ښار کې کاروبارونه او جایدادونه لري.